أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. مخکې ذکر شو چې الله پاک په مشرکین مکه باندې وکاله قحط راغی او هغه په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس راغلو او هغه ته وی چې د الله پاک نه زموږ لپاره سوال وکا چې دا عذاب الله پاک زموږ نه لري کی انا مؤمنون یقینا مون ایمان راوړو مونږه ایمان راوړو چې دا عذاب دا زموږ نه لري شي چې الله پاک ته هغه عذاب لري کو او قحط ته ختم شو نو دو بیا هغه خپل کارونو ته واپس راوګرځي. نو الله پاک فرمایي یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون. په هغه ورځ چې نیول وکړو مونږه نیول غټ انا منتقمون یقینا مون بدلا اغستون کیو. امام بخاری رحمه الله فرمایي چې دا دین مراد د بدر غزا چې دوی د خپل کارونو نه راګرځېدو او دغه شان په سرکشۍ کې مخې ته روانو او مخالفت دا ورځ ته ورځ ردو ډېرېدو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. نو د بدر په موقع باندې چې 2 هجری وه او 18 د رمضانو د جمعې ورځ او صحابه کرام دا ډیر په لږ تعداد باندې او ردو لخر دا د تعداد یعنی د شمار په لحاظ سره هم سیواو 1000 کسان او دغه شانتی اسلحې دا وسره هم د مسلمانانو په نسبت باندې برابر. د مسلمانانو قیادت مشری جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوله او د 1000 تورو په مقابله کې د هغو سره د 8 کسانو سره توري او هم ټول به سر او سامان او دو ډیر په انتهایی غرور او په ډیر یو لوی شان شوکت سره راوتی میدان او د ځان سره شعرونو والا ویونو کې زنانا دار رواني کړي وي او هغه باغ اشعار ویل او خلک خطي زول او پخپل خیال او ردو پخپل یقین باندې دوی چې نن به موږ د مسلمانانو صفائی وکړو د مقدس مکه چې آینده به څوک د دو ملګری نشي او نه به څوک داسې आवाज هغه دوباره اوچت. نو الله پاک وعده کړی و یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون او په هغه ورځ چې نیول وکړو مونږه نیول غټ یقینا مونږ بدلا اغستون کیو. نو ردو او یاتنا سرداران لوی لوی کبرا دا په دغه جنگ کې مردار شو او دغه شان او یا کسان هغه گرفتار شو او نور کسان دا و تختید
نو الله پاک وس جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکي ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم کدا قوم ستا مخالفت کوي او ستا خبره نه مني او په هر مقام کې دو ستا خلاف ولاړ دي نو دا سنوي خبره یقینا ازمیخ کړه دې مونږه قبلهم مخکې د دون قوم فرعون فقوم د فرعون باندې وجاءهم رسول کریم او راغله دوتا رسول عزتمن حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام متمنګ را لېګل نو داغه خبره هم دون منله او داغه هم دو په هر میدان باندې مخالفت تولاړ موسی علیہ الصلوۃ والسلام دو توی ان ادو الی عباد الله ویلی وته حضرت موسی علیہ السلام چې راکړی ماته بندگان د الله پاک انی لکم رسول امین یقینا دستاسو د پاره رسول امانتدار والا تعلوا علی الله او دا چې تاسو لوی مکوئ په الله پاک باندې انی آتیکم بسلطان مبین یقینا ما راوړی دی تاسو ته دلیل ښکارا چې بنی اسرائیل دا زما سره پرېږدی دو د بنی اسرائیلونه سخت کارونه او خدمتونه اغستو او هیڅ قسمه معاوضه او مزدوری دا به هم نه ورکول موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې دا بنی اسرائیل دا زما سره پرېږدی او بل خبره وته دا وکړه چې زه د الله پاک د طرفنا رسول رب العالمین د الله پاک د طرفنا چې رب د مخلوقاتو دی زه د هغه د طرفنا تاسو ته رالیږلی شئ نو دو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام له دمکی ورکړه چې تک نه قلاریږي د دې خبرونه نو مونږ بتا ਸੰسار کو یعنی په ګټو باندې بده وولو او په ګټو کې بتا مړ دیتا ਸੰسار وره نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی و انی عذت بربی وربکم ان ترجمون او یقینا پناه غواړم یقینا ز پناه غواړم پرب زما او پرب تاسو سره ان ترجمون د دینه چې تاسو ما ਸੰسار وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ کتاسو زما خبره نه منئ فاعتزلون زمانه ډډه وکړه یعنی زما تاسو سره د جنگ هیڅ کار نشته بس که خبره منئ او منئ کنه منئ نو تاسو خپل لار د پاغي باندې ځئ او زما مخالفت ته مو درېږئ یا زما مقابله ته مو یا ماته د تکلیف را رسولو نه ډډه وکئ چې ماته تکلیف مرا رسول فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه ندعا غوښته حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ربنا ان هؤلاء قوم مجرمون یقینا دا قوم د مجرمان خدای پاک دا مجرم قوم دی او حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک ته سوال وکړو وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك خدای د دنیا وسایل او د دنیا د ډول سنگار سازو سامان تا دول ورکړي د دې لپاره چې خدای دو خلق ستاد لاري نه واړی گمراه
ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. خدای دا مالونه دا ولا ختم کې او زړونه یې سخت کې چې خدای پاکا ایمان را نوړي تر دې پوري چې دوی دردناک عذاب او سزا وکړي. داسې بدبخت قوم دی نو خدای پاکا دو په خپل گرفت کې راوړي چې موسی علیه السلام دا دعا وکړه نو الله پاک فرمایي قد اجيبت دعوتكم چې ما قبول کړه دعا د دې دوانو. نو حضرت موسی علیه السلام دعا کوله او حضرت هارون علیه السلام په دې باندې امین وي. د دې وجنا امام بخاری رحمه الله فرمایي چې امین دا هم دعا ده او دلیل دا آیات پیش کړي چې الله پاک فرمایي چې ما تاسو د دوړو دعا قبول کړه. نو دعا حضرت موسی علیه السلام غوښته نو دلته د دوړو لفظ ذکر شو د دې وجنه چې هارون علیه السلام امین وی نو دا امین هم دعا ده. نو حضرت موسی علیہ السلام دعا وکړه چې اے الله پاکه دا قوم دا مجرم قوم دی دو ایمان نه راوړي خدای پاکه د دو زړونه سخت مالونه ختم. نو الله پاک حضرت موسی علیہ السلام ته حکم وکړو فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون. نو تبوز بندگان زما د شپې یعنی شپې وته وخوا چې په یو شپه کې زما بندگان دا اوبا سره دي ظالمانو د منځ. موسی علیه السلام دی قوم ته شپه دا وخوا چې په پلانکې شپه باندې په وضو خپل سازو سامان ضروری شیزونه د ځان سره تیار او الله پاک وته فرمایل چې د شپې وځي لیکن انکم متبعون پتاسو پسې بدرتل کې دی شي یعنی د سینه چې تاسو لا پروا روان شي شاته به کسان خامخا درځي. نو چې کله سحر فرعونیان خبر شو نو دو پسې روان شو چې یاره منګي ونیسو. واقعا مخکې تیر شوی دی چې الله پاک حضرت موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې کله فرعونیان دوته مخامخ شو او بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام ته وی چې شاته دور راغلو مخې ته دریاب وس په منګه سکه. موسی علیه السلام د الله پاک نه سوال وکړو الله پاک وته وی فاضرب بعصاك البحر چې دا دریاب دا پر خپل امسا باندې و او الله پاک په هغه دریاب کې دولس لاري ورکړ او چې کله دو تیر شو نو دا لاري په دغه ځای باندې وی دا اوبا دا ولاړ وی په. نو حضرت موسی علیہ السلام وی چې دا اوبه واپس روان شي چې دا ظالمان چرتران شي. نو الله پاک حضرت موسی علیہ السلام ته وی وترک البحر رهوا او پری د دریاب رهوا ولا بس تاسو مخ کې زید د دې سره هیڅ کار مساتي دریاب پر خپل ځای روانې دوی ته هیڅ ضرورت نشته. نو فرعونیانو چې دې ته وکتو نو دو هم د دو په نقش قدم باندې روان شو او د دو د نیو د گرفتاری په نیت. نو چې دو مکمل دې ته داخل شو نو الله پاک حکم وکړو او بوته چ روان شو او دا الله پاک ټول غرقونو الله پاک فرمای انهم جند مغرقون. موسی علیہ السلام ته الله پاک وی چې دریاب دا پری دغه شان ولاړ یقینا دو لخر د غرق کړی شي بس دا هم د دو د غرقېدو ځای او سبب. کم ترکو من جنات و عیون
د دنیا دا ډول سنگار د هغې بیان الله پاک کوي چې په دې شیزونو دو فخر او لوی کول. نو الله پاک فرمایي کم ترکو من جنات و عیون، ډیر پرېښودل دو د باغونو نه او د چینو، و زروع و مقام کریم، او فصلونه او زیګونه عزت والا، و نعمت كانوا فيها فاکهین، او د خوشحالی سامان چې دو په هغې کې مزې کوونکي وو. کذالک دغه شان وشو و اورثناها قوما آخرین، او پاتې کړو مونږه دغه باغونه او دغه شانتي د دنیا دا نور سازو سامان، دغه جیدادونه، دغه زیګونه، دا هر څه الله پاک وایي دا مونږه پاتې کړو قوما آخرین، بل قوم. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، نو جړه ونکړه په دو باندې اسمان او ځمکه، وما كانوا منظرين، او نو دو مهلت ورکړی شي. دا حضرت انس رضی الله عنه مرفوعا روایت ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مؤمن د پاره په اسمان کې دو دروازې، یو دروازه چې رده د پاره رزق او د الله پاک د طرفنا رحمتونه هغه په راسی، او دویمه دروازه چې د کم نیک اعمال کوي دغه نیک اعمال دا برخه. نو چې کله دا مومن وفات شي نو د اسمان دغه دروازې د په د باندې جوړه، او دغه شانتی د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت ده چې څوک پزماکه باندې رکوع سجده کوي یا نور اعمال د خیر کوي، د حرامي توب نو د خیر اعمال کوي، او د وفات شي نو د ځمکې دغه زیګونه دا هم په د باسي جړه. د دې وجنا و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موقع پاغه باندې او جنازه تیرېدا، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل مستریح او مستراح من، نو صحابه کرامو ته تاسو وکړو چې اې د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم د دې څه مطلب؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کدا مومن او نیک انسانی نو مستریح دا آرام حاصل کو د دنیا د تکالیف او مصیبتونو مشقتونو د حوادثو د دې تلو راتلو د دین د آرام حاصل، او د وس همیشه خوشالو او آرام ته داخل شو. او کچری دا بد عمل او ناکار انسان نو مستراح منه دا الله پاک مخلوق او ونو غټو د دنا آرام حاصل، دا خدای مخلوق تی په آرام شو. نو الله پاک فرمایي چې په دغه فرعونیان داسې بدبخت خلق چې د ځمکې اسمان هیڅ حصے په دو پسې جړاوه، یعنی بدبختی طرف ته اشاره. نو الله پاک دې موږ هم د داسې بدبختی نه په امان، ځکه انسان دې په هر حالت کې د دنیا نه او دا کم ظاهری د دنیا د ډول سنگار شي زونه چې انسان په دې باندې فخر کوي
او دې ته خوشاليږي دا په هر صورت کې د انسان نه پاتې کیږي لیکن یو د انسان نه هغه شی پاتې شي چې هغه د انسان د پاره وبال او د الله پاک د غضب سبب یعنی حرام ناجایز شی حرام مال په غلطه طریقه باندې نیولې شوی جیدات د بل نه په ناجایز طریقه باندې ګټلې شوی مال یا نور په حرامو طریقو باندې کمایي وغیرہ او یا هغه شیزونه چې هغه په حلاله طریقه باندې ګټلې شوی یا نیک اعمالی یا نیک اولادی یا صدقه جاریه دا د انسان د لپاره لوی سعادت الله پاک دې موږ ته دې توفیق یوم نبطش البطشة الكبرى بها غورس چې نیول وکړو مونږ نیول غټ انا منتقمون یقینا من بدل اغستن کیو ولقد فتنا قبلهم یقینا ازمیخ کړه د مونږه مخکې د دونه قوم فرعون فقوم د فرعون باندې وجاءهم رسول کریم او راغله د دوی رسول عزتمن او راغله د دوی رسول عزتمن ان ادوا الي عباد الله ويلو چراغ ما ته بندگان د الله پاک انی لکم رسول امین یقینا زستاسو د پاره رسول امانتدار یم والا تعلوا علی الله او دا چې لوی مکوئ په الله پاک باندې انی آتیکم بسلطان مبین یقینا زرا غلی متاسو ته په دلیل ښکارا وانی عذت بربی وربکم او یقینا ز پناه غواړم پرب زما او پرب ستاسو ان ترجمون د دین چې تاسو سنگسار کوي مالرا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي او کتاسو خبر نه مانی زما فاعتزلون پس زمان ډډ وکي فدعا ربه پس د دعا غوښته د رب خپلنا ان هؤلاء قوم مجرمون یقینا دا قوم د مجرم فاسر بعبادی لیلا نو تبوز بندگان زما د شپې انکم متبعون یقینا پتاسو پس بدرت لکی دیشی واترک البحر رهوا او پرید دریاب ولار انهم جند مغرقون یقینا دو لخر دے غرقڑے شوے کم ترکو دیر پی خودی دیدو من جنات وعیون د باغوننا او د چینونا وزروع او فصلنا ومقام کریم او زگنا عزت والا ونعمت او د خوشالی سامان كانوا فيها فاكهين
چې دو په هغې کې مزې کوونکي وو کذالک دغه شانو شو واورثناها او پاتې کړو مونږه دغه باغونه وغیره شو قوما آخرین قوم بلتا فما بكت عليهم السماء والأرض نو جڑا ونکړه په دو باندې اسمان او ځمکې وما كانوا منظرين او نو دو مهلت ورکړی شوی